محمد اشرف غني تازه مرکه دا چې نوموړي په دغه تازه مرکه کې څه ویلي دي او طالبانو ته یې څه مشوره ورکړې جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د ولسمشر محمد اشرف غني تازه مرکه. نوموړی وایي که د هیواد پانګې معقولې وکاریږي د نړۍ د صدقې له احتیاجه وتلی شو. ولسمشر محمد اشرف غني افغانستان کې د روان بشري و اقتصادي بحران ته په اشارې سره وایي که حالات همداسې دوام وکړي د ټولنې د افراط او تفریط حالات چې له ځایه هم د مافیایي کړیو او زورواکو د جرمي اقتصاد له لاسه کړکېچن و د لا ډېر بحران خواته تللی او د شتمنیو او بېوزلو ترمنځ واټن د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېدلی شي. ولسمشر محمد اشرف غني د ژوند لارې په نامه د بودکاسټونو په نوبتي 15مه خپرونه کې چې د پوښتنو او ځوابونو په بڼه وړاندې کیږي دا ځل په افغانستان کې د بېوزلۍ په موضوع غږېدلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د وړاندیز په بڼه ویلي کو چیرې بدیلو طرحو باندې کار وشي او د افغانستان پټې پانګې معقولې وکاریږي افغانستان له اوسنۍ بېوزلۍ او د نړیوالې صدقې ته له احتیاجه راوتلی شي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي په داسې حال کې چې زموږ نیمایي وګړي بېوزله او له دریو یوه برخه یې په ورځ کې د 2 یا 3 ډوډیو د اخیستلو وس نه لري د فقر له منځه وړل او تر هغه وړاندې د غذایي خوندیتوب رامنځته کول باید زموږ مهم ملي لومړیتوب وي. محمد اشرف غني داسې مهال افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکارۍ له کبله د رامنځته شوي بد وضعیت په اړه څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو په دې تړاو اندېښنې څرګندې کړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق وویل چې د افغانستان وګړي د ولږې او خوارځواکۍ له سخت ناورین ځورېږي او په وینا یې د یاد ناورین لاملونه بېوزلي، بېکاري، وچکالي او طبي پیښې دي.